سید به خو زکات هم ناري خو متاخرین وایي که غریبي حکومتونه مدد نه کوي لوی خلک نو که فقیر او غریب نو زکات ورکول شي خو نه دی دي سیدان د حضور پاک سلام خاندان د عبد مناف سرورمه پیړۍ نو د هغې خاندان کې یو بنو هاشم دی یو هاشم زوی یو مناف زوی او داسې څلور نومونه دي نو هغه خاندان کې بنو هاشم او د علي صاحب او د عقیل او د جعفر درې رونه دي او طالب خو لاپته شو د ابو طالب یو زوی طالب و د ده د مرګ جون پته نه لګي دا روغ شوی به داسې مړ اړو پیدا نه شو دې د کفر زمانه کې روغ دی او دا درې زامنې مسلمانان دي د دې اولاد باندې زکات به نه ورکړي او نور قدر به یې کې خیرات ورکولی شي حضور پاک خیرات هم نه خوړو نفلي او زکات هم نه خوړو ځکه دا خیرې وي زکات دا پیسې دي خیرې سرې او اوځي نو دا پاش نو دا مال کې خیرې وي نو ښکلې خلکو باندې بند دی او د حضور پاک بیبیان هم نشو اخیستی دي او خیرات به هغې اخیسته حضور پاک به خیرات نه اخیسته او ګفټ او هدیه دی اخیستی سید او میا چې ځان ته وایي میا اکثر د نیکانو اولاد ته وایي خدا دې کچکول نه ګرځوي او بکسې دې نه ږدي او عرسونو دپاره چندې عرس نه پیغمبر علیه السلام کړی نه صحابو کړی نه اولیاو کړی دی او نه اهل حقو دا نشته پکې چې ته ډمامې وخې قوالې کې او ښځې او سړي د یو ځای ناستې او څلوېښتې او چیلم دا نشته اوس یې مور پلار ته به دعا کوې خپلو مړو ته خو ټول عمر پنځه وخته دعا کوئ باقي دا نشته او د قبرونو میلې مو حضور پاک په نص سره منع کړی دي لا تجعلوا قبري عیدا زما قبر باندې عرس او میلې ټیلې مه کوئ جامې واچي او ښځې سړي یو ځای کښېني اوس خو پکې دا ډمامې هم وخي په دې هندوستان کې ډېر دي الله دې مونږ وساتي نو که سوچه صحیح دی نو دی دې بیا ښکلې خوی اختیار کړي خیر دی نه